درې شیان حافظه قوي کوي. اول روژه، دوم مسواک، دریم تلاوت. درې شیان دي چې ورور له وروره جدا کوي. اول ښځه، دوم زر، دریم ځمکه. درې شیانو ته په کمه مه ګوره. اول فرض، دوم قرض، دریم مرض. درې شیانو ته باید توجه زیاته شي چې ډیر شي. اول عقل، دوم همت، دریم مینه محبت الهی. په خبرو کې ډیر احتیاط کوئ. اول د غریب په مخ کې د خپل ایماندارۍ خبرې مه کوئ. دوم د مریض په مخ کې د خپل صحت خبرې مه کوئ. دریم د کمزوري په مخ کې د خپل طاقت خبرې مه کوئ. څلورم د قیدي په مخ کې د خپل ازادۍ خبرې مه کوئ. پنځم د خفه انسان په مخ کې د خپل خوشحالۍ خبرې مه کوئ. شپږم د بې اولاده په مخ کې د خپل اولادونو خبرې مه کوئ. اووم د یتیم په مخ کې د خپل مور او پلار خبرې مه کوئ. څلور خبرې تل په یاد ولرئ. اول د هغه ملګري زړه مه ماتوه چې تا سره مینه کوي. دوم هغه ملګری له ځانه مه شړئ چې تا ته اړتیا لري. دریم هغه ملګری مه شرموه چې په تا اعتبار کوي. څلورم هغه ملګری مه هېروه چې تل تا یادوي.